یو کس دی هغه وایي چې ما یو کس له پیسې ورکړي دي، مطلب دا دی چې چاله مې قرض پیسې ورکړي، خو لیکن اوس د هغه کس سره پیسې نشته دي چې ماله هغه خپل قرض راکړي. خو بل طرف ته زه صاحب نصاب یم او په ما باندې زکات چې دی نو هغه فرض دی. زه اوس دا غواړم چې زه د خپل مال نه چې کوم زکات وکاږم، په دې زکات کې دغه پیسې کم کس چې زما نه اخیستې دي هغه ته زه په زکات کې حساب کم، نو زما به زکات وځي او هغه سره چونکې پیسې نشته دی نو هغه ته به هغه قرض چې دی نو یو قسم له زه معاف کم. نو آیا په دې طریقه باندې زکات ورکول دا ټیک دی او که ټیک نه دی؟ او که چا په دې طریقه باندې زکات ورکړه نو آیا د هغه زکات ادا شو که نه؟ نو دا ډیره یقیني طور باندې ډیره ضروري مسله ده، خو په دې باندې لږ ځان پوه کول پکار دي چې کم کس له تا په قرض باندې پیسې ورکړي دي او اوس د هغه سره پیسې نشته دی چې تاله درکړي او ته وایې چې یاره زه خپل زکات کې ورته هغه پیسې حساب کم او زما به زکات وځي او هغه ته به قرض معاف شي. نو د دې چې کم بهتره صورت دی او ټیک او درست صورت دی نو هغه دا دی چې تا کم کس له پیسې په قرض ورکړي دي، نو په دې طریقه باندې خو به زکات نه ادا کېږي چې بس تو هغه ته په زکات کې حساب کې هغه له نورې پیسې ورنه کې، خو بس هغه ته وایي چې یاره دغه ما تا ته په زکات کې حساب کړي، نو په دې طریقه باندې زکات نه ادا کېږي. ځکه چې په زکات کې تملیک شرط دی، یعنی مالک جوړول شرط دی. نو د دې بهتر صورت دا دی چې تو به هغه کس له څه زکات کې پیسې ورکې نو هغه ته به حواله کې چې دا پیسې تو والا او دا ما تعالی په زکات کې درکړلې. کله چې په هغه پیسو باندې هغه کس قبضه ولګوي نو د هغې نه پس بیا ورته ووایه چې په تا باندې زما چې کوم قرض پیسې وې تو ماله هغه راکړه، نو هغه کس به بیا تعالی هغه پیسې درکړي. نو په دې صورت په دې طریقه باندې به زکات هم ادا شي او کم کس چې تا له قرض ورکړی نو د هغه قرض به هم د قرض نه به هغه خلاص شي او دا ستا د طرف نه به یو قسم له د هغه سره ښېګړه وشي. نو دا صورت پکې ټیک دی چې تو هغه له نورې پیسې ورکړې او هغه ورته په زکات کې حساب کې، او کله چې هغه په هغه پیسو باندې قبضه وکړي نو بیا هغه ته ووایه چې مال اوس هغه خپلې پیسې په تا باندې چې کوم زما قرض دی هغه قرض پیسې راکړه، نو هغه به تاله هغه قرض پیسې درکړي. نو دواړه صورت به چې دی دواړه طرف ته به چې دی هغه مسله حل شي، د یو به قرض ختم شي او د هغه بل به چې دی نو هغه زکات ادا شي.